سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له ډیرو نیوز 24 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته راغلاست ویو. نن شنبه د 1415 هجري لمریز کال د اپریل 9 چې د 2016 زیږدیز کال د اپریل له 18 سره برابر ده. تاسې ته له ډیرو نیوز 24 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په مرکزی اسیا کې د اوبو د خوندیتوب ناسته. په مرکزی اسیا کې د اوبو د خوندیتوب ناسته کې افغانستان د یو مهم شریک په توګه یاد شوی. ازبکستان ته د افغان پلاوي سفر. د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د ازبکستان په نړیواله ناسته کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته لاړ. او د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ 5م فورم کې ګډون وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه. په مرکزی اسیا کې د اوبو د خوندیتوب ناسته کې افغانستان د یو مهم شریک په توګه یاد شوی. د مرکزی اسیا نړیوال انسټیټیوټ او د اوبو د مدیریت نړیوال انسټیټیوټ د اقلیمي بدلون تر اغیز لاندې په مرکزی اسیا کې د اوبو د خوندیتوب په اړه ګډ ګردي میز ناسته کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز مشر ډاکټر عبدالحی قانت د ګډ چوکاټ د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. نوموړي د حوزې د ټولو هیوادونو پراخ او ټول شموله ګډون، د معلوماتو شریکول او ګډې څارنې پیاوړي کول، د اوبو د کارونې موثریت لوړول یا په اوبو لګولو کې د 50 یا 80 سلنې ضایعاتو کمول، تخنیکي خبرو اترو ژوروالی، د حقوقي چوکاټ نوي کول، د حوزې مدغم مدیریت، د زیربنا او همغږه پراختیا او د اقلیم بدلون پر وړاندې ګډې هڅې مهم لومړیتوبونه یاد کړي دي. دغه راز په یاده ناسته کې د ټول شموله همکارۍ پر اهمیت ټینګار شوی. افغانستان د یو مهم شریک په توګه یاد شوی او د ګډ مسؤلیت له لارې د سیمې د مقاومت پیاوړتیا مهمه بلل شوې. د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د ازبکستان په نړیواله ناسته کې د ګډون په موخه یاد هیواد ته لاړ. د ازبکستان ولسمشر د سیاسي چارو مشاور ډاکټر عبدالعزیز کاملوف په رسمي بلنه د اسلامي امارت کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې معین شیخ عبدالرحمن منیر په مشرۍ یو ګډ پلاوی د نشئی توکو پر وړاندې د نړیوالو ګواښونو په نړیواله ناسته کې د ګډون په موخه د ازبکستان سمرقند ښار ته سفر وکړ. ټاکل شوې ده چې د نړیواله ناسته د روانې میاشتې په 20 د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون ترسره شي، چې پکې د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې نړیوال ګواښونه وارزول شي او د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو به بحث وشي. تمه ده چې افغان پلاوی به په دې ناسته کې د اسلامي امارت له لوري د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې اړوند لاسته راوړنې، هڅې او راتلونکي برنامې وړاندې کړي او د ګډو همکاریو د پراختیا په برخه کې برغنده بحثونه ترسره کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر د ترکیې د انطالیا د ډیپلوماسۍ 5م فورم کې ګډون وکړ. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزی د یاد فورم په څنډه کې د ترکیې د سوداګرۍ وزیر پروفیسور ډاکټر عمر بولات سره لیدنه کې دوه لورو د افغانستان او ترکیې ترمنځ د سوداګرۍ پر پراختیا، د سوداګریزو اړیکو د کچې پر لوړولو او په افغانستان کې د پانګونې د جلب لپاره د شته فرصتونو په ځانګړي ډول د صنعت، کانونو او کرنې په برخو کې خبرې کړې دي. بلور د ترکیې د سوداګرۍ وزیر افغانستان ته بلنه ورکړي چې په یاد هیواد کې په جوړېدونکو ټولو نندارتونونو کې ګډون وکړي. دغه راز عزیزي د ترکیې پانګوالو ته بلنه ورکړي چې په افغانستان کې د درملو په سکتور او تولید کې پانګونه وکړي. افغان او روسي چارواکو د بانکي او اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. په مسکو کې د اسلامي امارت سفیر مولوي ګل حسن حسن د روسیې د مرکزی بانک د لومړي مرستیال ولادیمیر چستیخین سره کتنه کې د دوه لورو ترمنځ د بانکي او اقتصادي همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. دغه راز افغان سفیر د بانکي سکتور د پرمختګ، تخنیکي همکاریو او مسلکي روزنې د پیاوړتیا هیله څرګنده کړې او د مستقیمو بانکي اړیکو پر رامنځته کېدو، د پیسو د لیږد بهیر پر اسانتیا او چټکتیا او هم سوداګرو ته د لازمو اسانتیاو پر برابرولو ټینګار کړی. په ورته مهال روسي لوري د بانکي سیستم د پیاوړتیا او اړوند اسانتیاو په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د حج او اوقافو وزارت لخوا سعودي عربستان ته د روان کال د حاجیانو د لیږد بهیر پیل شو. د ارشاد حج او اوقافو وزارت ویلي چې د افغان حاجیانو د ښه خدمت، هغوی ته د لازمو اسانتیاو برابرولو او هر اړخیز تنظیم لپاره پوره تدابیر او ترتیبات نیول شوي دي. د وزارت د حج، عمرې او زیارتونو عمومي مشر مولوي محمد نبی محمدي ویلي چې سږ کال به د افغانستان څخه 10 زره حاجیان د آریانا افغان او کامیر هوایي شرکتونو له لارې
د هیواد له 4 هوایي زونونو څخه د 96 پروازونو په ترڅ کې سعودي عربستان ته انتقالیږي چې لومړی 15,000 به په 40 پروازونو کې له هیواد څخه مستقیما مدینې منورې او پاتې 15,000 نور جدي ته ولېږدول شي. نوموړي زیاته کړې چې د حاجیانو د ښه استقبال، تنظیم او خدمت لپاره د وزارت مقام د لارښوونې پر اساس ځانګړي پلاوي مخکې سعودي عربستان ته لېږدول شوي ترڅو د اړوندو قراردادي شرکتونو سره د خدماتو د کیفیت، د لازمو اسانتیاو د برابرولو او ښې همغږۍ په برخه کې لازم تدابیر ونیسي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپله رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.